د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه چې تاسو به په سرخط کې لیدلي د نن موضوع چې د هغه لر او بر لوی افغانستان، دا موضوع ما ولې نن غوره کړې ده، هغه مې دې په خاطر غوره کړې ده چې د پښتونخوا ګلخانان ورته موږ ویو، یا هغه پښتانه چې پاکستانیت پالي او خپل پښتونولي د لاسه ورکړې ده، هغوی ځینې وخت کې لکه په دې سوشل میډیا باندې پروپاګاندا داسې کوي چې په پښتونخوا کې 80 میلیونه پښتانه اوسېږي، افغانستان کې خو دومره نه دي، ځکه موږ دوی داسې فکر کوي چې په پښتونخوا کې 2 چنده پښتانه زیات دي، نو باید دغه ځای د افغانستان پښتانه چې دی دا باید د پښتونخوا پښتنو سره یو ځای شي، او دوی هغه دغه خو زه نه وایم موږ لر او بر لوی افغانستان وایو، هغې بیا برعکس وایي. نو یو خو په کار دی که دوی داسې ویلی چې لر او بر لوی پښتونستان، زه لا بیا هم دا یو څه غوره نوم به وي، خو دوی خو دا بیخي دا کوم شی چې یادوي نو هغې کې خو د دوی د غلام حیثیت لري، او زه به دا نن په دوی باندې دوی به پوه هم کړمه چې لکه په افغانستان کې پښتانه څه حیثیت لري، او ته په پښتونخوا کې چې د پاکستان په نوم باندې هلته واکمنان دي، خو په پنجابي ریاست په دغه باندې واکمن دي، او د دوی هلته څه رقم ژوند تېروي، نو په دې به خبرې وکړو او ان شاء الله تعالی مخکې به پسې ځو. نو دا د لوی افغانستان زموږ هدف دی د لر او بر د یووالي پیغام، نو د دې لپاره موږ کار کوو. زه به ان شاء الله تعالی په دې به خبرې کوو پښتانه په افغانستان کې. نو همیشه که پښتانه په افغانستان کې هر نظام راځي، په هغې کې به پښتانه چې دي هلته یو اکثریت قوم دی، او همیشه پکې برلاسي، او همیشه هلته چې دی هغه کومه پالیسیګانې چې جوړېږي په دې کې د پښتنو ډېر زیات لکه هغوی پکې برتر مقصد دا دی چې هغوی هلته په شمیر کې زیات دي، نو هغه پالیسیګانې اکثره چې دی هغه پښتانه جوړوي. اوس موږ که داسې وګورو په افغانستان کې زموږ ملي سرود چې هغه هم په پښتو ژبه باندې او په کرنسي باندې چې څه لیکل کېږي هغه هم په پښتو باندې لیکل کېږي، په دفترونو کې هم پښتو شته، په زده کړو کې هم چې دی هغه کوم تدریس چې دی هغه هم په پښتو باندې کېږي. صحیح ده، مګر دا د وخت سره د ځینې نظامونه داسې چې هغه خپله پښتانه پکې واکمني، خو د پښتنو یو دغه کمزوري ده چې خپل پښتو ژبې ته کار نه کوي، او هغه وزیران په ځینې وخت کې فارسي خبرې کولې، دا خپله د وزیرانو کمزوري وه، او ولس چې دی هغې باید لکه دغه وزیرانو باندې نیوکې کړې وی، خو یا یې دغه چوکونه راښکته کړی وي. خو انشاءالله تعالی په راتلونکي کې چې دغه څومره دغه ولس بیداره کېږي او د خپلو پښتو ژبې سره مینه پیدا کوي، نو په راتلونکي کې به دا کار هم کوي. لکه کله که ولسمشر یا وزیران، قمندانان او جنرالان همیشه پښتانه وي، خو دا مهم نه ده، خو هلته هغه سټرکچر یا هغه ډانچه د حکومت هغه کوم نظام چې دی هغه داسې جوړ شوی دی چې د پښتنو اکثریت دی، نو اکثره واک هم د پښتنو په لاس کې، او هغه سیاست جوړونه هغه هم د پښتنو په لاس کې. او پښتو پکې رسمي ژبه ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، او دود، کلتور، هویت او دولت چې دی دا هم بنسټونه چې دي دا هم په پښتانه په دې کې لکه شریک او جوړونه هم د پښتنو په لاس کې. په پښتونخوا کې پښتانه دا څنګه په پاکستان کې دی، خو زه پاکستان ته نه یم، همیشه پښتونخوا ویم. صحیح د شاوخوا 80 میلیونه پښتانه ژوند کوي، خو هیڅ واک نه لري. واک د پنجاب فوز، ISI او مرکزي ادارو سره دی. پښتو غیر رسمي ده او اردو واکمنه ژبه ده. مشران شهیدان شوي یا بندیان شوي، لکه ګیلمن وزیر تیر کال شهید شو، داسې نور ډېر زیات پښتانه چې دي هلته بې د کومې خطا او ګناه نه شهیدان کېږي، نیول کېږي، په هدفي وژنو کې وژل کېږي. چې کوم پښتون خپل حق غواړي یا پښتو ژبه غواړي یا په پښتنو باندې چې د کوم پنجاب کوم ظلم کوي یا د پنجاب ریاست چې کوم ظلم کوي، د هغې خلاف چې کوم غږ پورته کوي، بیا هغه پښتانه رانیسي، زنداني کوي، ما ورسره بیا په خپله هغه وژني یا شهیدان کوي. نو دا سلسله چې دا د کله نه چې دا پاکستان جوړ شوی دی، دا سلسله روانه وه. مخکې به دا کار انګریزانو کوو، بیا دا کار چې دی اوس پنجابیان دا کار کوي، ځکه مخکې د انګریزانو واکمني وه، د خپل واکمنۍ د غځولو په خاطر باندې بیا پښتانه زورول او کړول، بیا ورته مختلف قسم قوانین جوړول. اوس دغه کار چې دی چې کله پنجاب راغلی دی، هغه هم د خپل واکمنۍ د حاکمیت او واکمنۍ د برقرار ساتلو په خاطر باندې دوامدار ساتلو لپاره هغه هم دغه کار کوي، پښتانه نیسي، وهي، ټکوي، وژني، څومره چې زورولی شي هغومره کوي چې پښتانه سر پورته نه کړي یا په خپله غلامۍ پوه نه شي. نو هغه سیستم او نظام یې ورته دا جوړ کړی دی چې همیشه به د پنجابیانو په لاس کې. مسله اوس خبرې ته زه راځم. نو دا موضوع چې موږ کله کله راخلو، د پښتانه چې دي دا همیشه د پنجاب د فوج د زنده‌باد چغې هم وایي، د پنجاب زنده‌باد چغې هم وایي،
او دوی د فکر کوي چې په پښتونخوا کې د 18 میلیونه دي نو دوی څه واک لري. واک موږ ته همیشه د سوي چې ته یو بیواکه قوم په پښتونخوا کې، ځکه چې فیصلې چې دي هغه د پنجاب نه کیږي او د پنجاب فوز او د پنجاب سیاستوالي کوي او ساسي پالیسیم چې جوړي هغه پنجاب جوړي او هغه د پالیسي جوړي چې هغه همیشه د پښتنو په ځان باندې، ځکه ساسي د بربادولو لپاره ساسي سیمې ته د جنگ دراوړلو لپاره او همیشه دغه ځای کوم وسایل چې دی په دې باندې د حاکمیت لپاره هغه په دغه سیمه باندې دغه جګړې ته چې دی هغه دوام ورکوي. نو دغه د حیثیت دی د پښتنو په پښتونخوا کې یا په پاکستان کې. موږ د پاکستان نه یو خو ځکه دې په خاطر ګل خانان په خاطر باندې چې هغه پاکستانیان وایي چې هغه به پوي شي پښتونخوا کې شي د شلو خو به واک د پښتنو په لاس کې، نو ځکه دغه جواک د پښتنو سره نشه خو به موږ دغه سیمې ته پښتونخوا به چې ځکه ورو هغه ذهن کې دغه پښتانه دغه شعور یا په هغه پیدا کینې چې زمونږ دغه سیمه نوم چې د پښتونخوا دی نه د پاکستان نه دی او دغه د چکم وسیږي د پښتانه وسیږي د پاکستاني نه دي بلکې د پښتانه دي. دغه احساس ورکول لپاره موږ ان شاء الله تعالی دا پروګرامونه کوو دي چې به بار موږ تغییر راولو او د خپل تغییر سره به پښتنو ته وړاندې کوو هغه کمی نیوکه چې دغه ځنه کیږي، ځکه دغه ګل خانان چې دي د خپل پښتانه مشران چې دي دغه کنزي د چا د لپاره د پنجاب د لپاره، ځکه دیو کې چې کم یو کس په کنزولو کې لګ مشوره شي په پښتونخوا ګل خانانو کې بیا هغه چې دی هغه د پنجاب ریاست هغه رانیسي هغه ته پیسې ورکوي او بیا ورته هغه کم دغه چې دی پروګرام هغه ورته ورکوي هغه به د ماغه لپاره ماغه پښتون چې دی د یو څه پیسو په دغه کې ځان خرڅونه کوي او بیا د ماغه په خاطر باندې دغه شان پروګرامونه جوړي په پښتو ژبه کې او پښتنو ته کنزلم کوي د پښتنو مشرانم کنزي او د خبرې کوي چې هغه هیڅ پښتون یو پښتوني او شعور ولري که په پښتونخوا کې موسیقي هغه باید داسې خبرونه کې خو دوی چې ډیر به شعور دي دوی ته پنجاب هغه کمی پیسې چې ورکړي دوی به خپل ضمیر او خپل ځان دغه پیسې په مقابل کې خرڅوي او بیا راځي د شان خبرې کوي. نو به دې کې چې د ما لکه سیاسي کلتور او اقتصاد چې دی هغه د استثمار لاندې دی نه په جبم د استثمار لاندې د پښتانم د استثمار لاندې دی په پښتونخوا کې. نو به ته څنګه تخپل غلامي ځکه دغه د پښتونخوا هغه ګل خانان ته زویمه تخپل غلامي او ته به د سوي چې افغانستان باید پښتونخوا سره یو ځای شي، نو ته غلامي ته غواړي چې د افغانستان پښتون چې خپلواک او آزاد دي هغه راوړي د پنجاب په غلامۍ کې ورکی اول ته څنګه چې ته غلامي تیرې د سي هغه په غلامۍ کې شي کچې ته افغانستان دغه شان خپلواک او آزاد ان شاء الله تعالی د خپلواکي به تاسو راوړي او افغانستان به جوړیږي. نو همیشه آزاد فکر کوه او د افغانستان لپاره باید دغه ګل خانان هم سوچو چې هغه نور پښتانه اکثره خو پکې دا سوچ فکر کوي کچې ته ډاریږي د پنجاب د فوز نه یا ته په دې ریږي چې کته چې ته د پښتونخوا یا د افغانستان غږ وکړي نو ته به ضرر ضرور سي ته به چپ پاتې شه په سوشل میډیا باندې دغه شان د پاکستان یا د پنجابستان طرفداري مکوه مدغه فوز طرفداري کوه می ستاینه کوه چې کوم فوج تا وجني پښتانه وجني او دغه نسل وژنه کوي یا جنساید ولکه یو تبهم راځي دغه د زنده‌باد او د ستاینه چغي وي. بیا د پنجاب واک څه معنا لري؟ نو فوز استخبارات اقتصاد او سیاست ټول د پنجاب تر کنټرول لاندې دي دغه معنا ده. نه ځکه ته چې ده ک په وفاقي حکومت هغه ته وای نه چې په پارلمان کې چې په اسلام آباد کې کوم کسان کینی هغه الته سیاست جوړونه کوي چې ته جمهوریت خو نشته نو هغه کې د نیم نه زیات لکه د 3 د قومي اسمبلی چې دوی د قومي اسمبلی وای سیټونه راټول کی دا غنه هم د پنجاب سیټونه تر ډیر دي. بیک اول خو الته ټول کار فوج کې دا وی بسنه نه زیات چې دی هغه د غدي د پنجابین دي خاص کر هغه کم یو چې سیاست جوړونه کوي او دام سلیکټ کوي یا الیکټ کوي چې څوک به په لکه جمهوریت کې څوک کوم ګوند په دغه کې راولي حاکمیت کې راولي او د پاکستان کنټرول خلنه ورکوي خاصه په غنوم باندې هغه وفاق کې دا کینی او دغه ځنه دوی به لکه حکومت کوي حکومت په ګډه ور سره دغه په اشاره باندې کوي د پنجابي فوج په اشاره باندې کوي خو بیا هغه د ګوندونو د تبدیلولو او د نظامونو تبدیلول هغه به د پنجابي فوج په لاس کې دي. پښتونخوا ته جنگ ترهګری بي ثباتی پاتې ان پښتونخوا ته بس څه پاتې دي دغه ترهګری به پکې بي ثباتی پکې دا جنگ دی پکې دغه زینا رقم پښتانه دغه چې تجاران هغه خپل سرمایه ټوله اسلام آباد ته وړي ځکه د سیوالات جوړ کړي سرمایه مال ته وړي فابریکې مال ته زی دوی به الته چلار شي یا به په وټرونه کې نوکری کوي مزدوري کوي یا هغه دغه خاره کې کوم دي چې ور کوي یا بوت پالش اند څه شي نه پکې
چې هغه کم کار چې به پنجابیان نه کوي هغه به په دې پښتنو باندې کوي ځکه ټوله سرمایه خو هغه پنجاب طرف ته ځي د پښتنو زپلو او چپ ساتلو پالیسی روانه ده نو په دې خاطر باندې کې بیا کم پښتون چې هغه کې هغه احساسي هغه کې دا احساس سره شته چې لوی افغانستان د چې د ټولو پښتنو په ګټه دی هغه پښتانه به دی چې دی هغه زپی وਹੀ ټکئی او دا غي وغږ نه پریدي چې نور ولسته ورسیږي ولې لوی افغانستان ځکه پښتانه یو ملت دی د انګريزانو لخوا ویشل شوی ژبه دو تاریخ کلتوري یو دی باید یو جغرافیه یو دولت یو واک ولري د ظلم بی عدالتۍ او استبداد پای ته رسیدل زمونږ هدف لوی افغانستان چې پکې ټول پښتانه یو شي د واک خاوندان او خپل برخلیک په خپل وټاکي یو ملت یو دولت یو راتلونکي نه خپل جبهه دلته واکمنۍ پالیسی خپل جوړ کړي کاغه بهرنۍ پالیسی ک نظامی پالیسی اقتصادي پالیسی دا باید خپل د پښتنو پلاس کې په افغانستان کې به د پښتنو پلاس کې نو به دې سره به بدسي د پنجاب ته بمبه لکه دا وش کوم د غلري زور لري په افغانستان او دغه د پښتنو په سیمه کې لاس وهنه کوي د پښتانه د پښتنو سره په جګړه اخته کوي په جګړې ورولي نو دینه به هغه په پنجاب چې دی هغه به لکه هغه کمزوري بشي به بدلته لاس وهنه نشي کولای بلوچستان هم تی واکمن شي د افغانستان برخه بشي پای لر او بر یو افغان دی لوی افغانستان زموږ حق دی راځي چې یو شو ویښ شو او تاریخ بیرته ولیکو ان شاء الله تعالی دغه د لوی افغانستان د جوړونې لپاره به افغانان کار کوي حکومتونه څه نشي کولای خو موږ نوري سم دي دا کولای شو چې په لر او بر پښتنو کې دا په هاوی راولو چې پښتانه سره یو شي او دا ټول د لوی افغانستان لپاره کار وکړي ان شاء الله تعالی دا به کیږي خو لږ وخت باندې سي ځکه په هابي ته ضرورت دی چې تاسو په هاوی ونه کو نو دغه کم پښتانه چې اوس ګورخانان دي دا به نورم به زیاتیږي او دغه به نورم دي کې به د پنجابیت هغه دغه به کې زیاتیږي سوچ او فکر او پښتونولي هغه کوم احساس دي هغه به زی ډاکټر صاحب په خیر راغلی دا څو ورځې نه وي خوشاله شو یو ځل به دلته موږ سره استي تاسو سره چې کوم معلومات دي او کوم نظر دي هغه خپل د کتونکو سره شریک کړئ ډاکټر صاحب نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ډېر زیات قدرمن او محترم زماني صاحب تاسو ته او د لوی افغانستان تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم یو نړۍ مننه کور مو ودان چې همیشه تا د خپل قوم د خپل ملت د خپل ژبې او د لوی افغانستان لپاره نستړي کېدونکي خدمتونه کړي او لا کوي دا دومره آسان کار هم نه دی ځکه چې دا هر سړی وکړي خو زه په هغه ورونو ته اشاره کوم زه په دې باندې هم سړی لږ ډېر خجالت شي چې د ګل خان نوم ورته اخلي ځکه چې بیا هم دا زمونږ وینه ده او زمونږ په مورنۍ ژبه باندې خبرې کوي او زمونږ د پښتون په نوم باندې یادېږي نو ځکه لږ سړی لږ خپل وجدان او ضمیر ته لږ سړی کم راځي خو زه په دوی باندې غږ کوم چې که چېرته تاسې واقعا غواړئ تاسې د لوی افغانستان د جوړېدو لپاره باید زموږ نه تاسې باید ډېر زیاته قرباني ورکړې وه او ډېره زیاته مبارزه باید تاسې کړې وه او ډېرې زیاتې هلې ځلې باید موږ تاسې باید کړې وي ځکه موږ خو بیا هم الحمدلله ثم الحمدلله چې په لوی افغانستان کې ټول زیاتره اکثریت د پښتنو په لاس کې دی په هره د ژوند په ټولو ساحو کې او هیڅ په یوه برخه کې مرتسه مشکل نشته خو مشکل تاسې ته دی ځکه چې په د 1940 کې چې کله پاکستان جوړ شولو او کال لا نو پوره چې دوی د 400 په بابرو باندې حمله وکړه او هغلته مختلف روایتونه دي څوک وایي 1200 او څوک وایي 800 او څوک وایي 1400 کسان په شهادت باندې پښتانه په ورسول په شهادت باندې بیا د افسوس خبره خدا وا چې هغه د هر شهید د کور نه د هغه مرمۍ تاوان واغسته چې هغه شهید به یو مرمۍ لګېدل او دوه مرمۍ یا درې مرمۍ به لګېدل نو د پنجاب ریاست د هغوی نه د هغه مرمۍ تاوان هم واغستلو نو زمونږ په دوی باندې غږ کوو چې زمونږ ستر خان غبار خان بابا د ژوند په اوږدو کې نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي د لوی افغانستان د جوړېدو په خاطر باندې یا د پښتنو د حق او حقوقو د اخیستلو په خاطر باندې د عمر زیاتره برخه په زندانونو کې د پنجاب تېره کړې ده
او په یو نوم نه په سلهاو نومونو باندې هغه یاد شوی دی. هغه د هند جاسوس په نوم باندې یاد شوی دی، د کمونیست په نوم باندې یاد شوی دی، د فاشیست په نوم باندې یاد شوی دی. داسې نور پښتانه رهبران چې هغه دوی کولی شي چې د خپلو مشرانو پوښتنه وکړي چې زموږ په مشرانو باندې دغه نومونه ولې کېښودل کېده. نو دوی باید لږ خپل هغه تاریخ ته نظر وکړي چې رښتیا زموږ د تاریخ مشران، زموږ د پښتنو مشران دا چا په قتل باندې ورسول، یا د هغه چا د نن پورې نن مړی او ژوندی ولې ورک دی. نو که په دې خاطر باندې دوی د لږ خپل ضمیر او وجدان ته لږ فکر او سوچ وکړي، نو بیا به دوی خپله به انشاءالله متوجه شي او دوی په دې باندې دا دغه کوي. دوی ځینې ورونه په دې باندې دغه کوي چې د لوی افغانستان نفوس 40 میلیونه دی. 40 میلیونه نه دی، دا تقریبا د 100 میلیونه هم زیات دی. ولې چې دا په دغه کې 1400 او څو کې د افغانستان په حساب باندې نفوس شماري شوی و چې هغه وایي چې دومره نفوس دی. نو د هغې رئیس حساب وکړه څو کاله وشول، د افغانستان نفوس زیات هم دی. او الحمدلله د همدغه د افغانستان برکت چې د پنجاب ریاست په خپلو دغو باندې د احمدشاه ابدالي نوم او د سوري نوم او غزنوي نومونه ور باندې کېښوده. که چېرته دوی سره په پنجاب کې داسې څوک خو هغه نومونه به یې ور باندې ایښي. نو وخت چې یو قوم خپل تاریخ ونه لري، یو قوم خپل جغرافیه ونه لري، نو بیا دغسې ګلخانان زه نه یم، زه بیا په همدې نوم باندې سړی کم راځي. دوی د هغوی دغه کوي، د هغوی دپاره کار کوي د ډېر لږې تنخوا په مقابل کې یا د ډېر لږ امتیاز په مقابل کې. هغه د خپل قوم د خویندو عزت، د خپل ورونو د مشرانو عزت، د خپلو ماشومانو عزت، دغه ټول د خپل لاندې کوي د ډېر لږ امتیاز په مقابل کې. ولې دا ارڅ مبارزه غواړي. او ان شاء الله د لوی افغانستان تلویزیون به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هر پښتون غږ، د هر پښتون ځوان تر غوږونو رسوي. څومره چې موږ به وسه کېږي د خپل وس څخه به موږ زیات دا کار کوو. ولې که دا تاریخ ثابته کړې ده، ما ته وصیت د مور او پلاره شوی، ما ته وصیت د مور او پلاره شوی، په یو ځل نه په څو واره شوی، د پلار وصیت به ګاه هیر نه کړم، څو ځان د هغه پلار په څیر نه کړم. دا مونږ ته هیڅ مشکله نه ده، لله الحمد. احمدشاه بابا تر ډیلي تخته پورې نیولی شو، مونږ هم تر اټکه پورې خپل لوی افغانستان جوړولی شو. په دې کې مونږ هیڅ نه د چا نه ډار لرو او نه ویره لرو او نه کوم مشکلات لرو. خو مونږ د هغه پښتنو په حالت باندې لږ افسوس کوو چې تر ننه پورې د خپل تاریخ او د خپلو مشرانو د قهرمانۍ څخه خبر نه دي. اوسه پورې د خپل ژبې دپاره دوی هیڅ نه دي کړي. اوسه پورې دوی د خپلو د تاریخ د سلو دپاره هیڅ نه دي کړي. د هغوی دپاره هیڅ یو تاریخي کار یې ورته نه دی کړی. د هغوی په نامه باندې دوی یو پوهنتون نه لري. د هغوی په نامه باندې دوی یو کوم جاده یا سړک یا بل کوم دغه نه لري. نو په دې خاطر چې دوی د پښتنو د تاریخ دوی همدغه دا ورکول دي چې د دوی هر څه د خپل لاندې کړي. ژبه هم د دوی د خپل لاندې کړي، کلچر هم د دوی د خپل لاندې کړي، ادب هم د دوی د خپل لاندې کړي. د پنجاب د ریاست د خوانه چې ورته معمولی امتیاز ورکړ شو، هغې ته به د خپل ورونو وژل، د خپل ورونو نیول، د خپل ورونو ورکول، دا ورته هیڅ اهمیت نه لري. ځکه زه یې نومونه نه اخلم. همیشه ځینې دوستان راځي، یو ورځ هغه سید بلال فاطمي صاحب د یو جنرال دی او د مومن په نوم باندې، هغه ته ویل زه کاشکې د یو پنجابي هم ته رامخته کړی وې، ما ته ته رامخکې کړی چې ته زما په ژبه باندې خبرې کوې. نو دا خو چې زه ستا سپکاوی کوم لکه زه خپل سپکاوی کوم. الحمدلله د لوی افغانستان پښتانه دومره قدرمن او دومره د عزت وړ دي، ولې چې دغه عزت دوی ته الله پاک ورکړی دی او د خپلو مشرانو ته په میراث کې پاتې دي. دغه ګلخانان چې د خپل پلار او د نیکه د کارخانو د کارنامو څخه خبر نه دي، نو هغه ځکه د پنجاب غلام ګرځېږي. نو هغه ځکه د پنجاب په لمسه چې پنجاب وایي هماغسې دوی هغه د هماغې دغه دوی مخ ته وړي. نو په دې خاطر باندې زه د یو دغه په الهام الدین قیام په نوم باندې هغه دغه ته پښتنو ته یو څه وړاندې کړي د شعر په ژبه باندې. نو زه غواړم چې د شعر په ژبه د دوی سره شریکم، د هغه ګلخانان دپاره چې دوی اوس هم د پنجابي ریاست یا د ISI یا د پاکستان د فوج څخه دفاع کوي. نو زه هغوی ته د هغې دا پیغام رسوم
د خپل ژوند په وران حالت ځانونه پوه کړئ، د خپل ژوند په وران حالات ځانونه پوه کړئ، په خپل کلي خپل محل ځانونه پوه کړئ. سروان دی او دا ولې داسې کیږي، سروان دی او دا ولې داسې کیږي، د هر څه په هر علت ځانونه پوه کړئ، په خپل کلي خپل محل ځانونه پوه کړئ. هم مو وژني هم مو خپل ملامت بولي، هم مو وژني هم مو خپل ملامت بولي، د پنجاب په شیطانت ځانونه پوه کړئ، د خپل ژوند په وران حالت ځانونه پوه کړئ. کله دې حالت خلاصون درته پکار وي، کله دې حالت خلاصون درته پکار وي، د قیام په ضرورت ځانونه پوه کړئ، د خپل ژوند په وران حالت ځانونه پوه کړئ. که دوی پوه شي چې رښتیا دغه حالت مونږ باندې چا راوستی دی، دا حالت مونږ د دغه حالت ښکار کړي چاستو، او ولې مونږ هره ورځ ښکار کوي، د ژوند په ټولو برخو کې مونږ ښکار کوي، نو دا د دوی لپاره ډیر یو د عبرت او د یو درس دی ورته، دا ورته یو یادونه ده چې د دې لپاره ځکه مونږ تاسو ورته ډیره ښه یادونه وکړي، سبا به د دوی اولادونه بیا کوم خواته رواني، سبا به د دوی لمسیو کوم خواته رواني، هغوی به بیا د یادونه کوي. ځکه دوی د لوی افغانستان د جوړولو په مخ کې هیڅ وخت کې ډب کېدلی نشي پنجابي ریاست. دا موږ او تاسو د سر په سترګو دا 2-3 ورځې ګورو چې پنجابي ریاست په زرهاو افغان مهاجر په ډیر بې رحمۍ سره د افغانستان د سرحد څخه افغانستان ته داخلي. همدارنګه د ایران اخوندي رژیم په زرهاو افغانان تقریبا 40,000 په ورځ کې افغانستان ته داخلي. دا ولې دوی ویره لري چې موږ خپل بادانان اوس موږ پریږدي چې هغه انګریزان او امریکایان دي، اوس ټوله توجه افغانستان ته ده، هم ایران او هم پاکستان. نو ځکه د ورځې تقریبا 40,000 افغانان دوی په ډېرې بې دردۍ سره او بې رحمۍ سره او ډېر په یو بد حالت کې افغانستان ته ستنوي. دا خصوصا دا 2 ورځې کله چې روسي اعلان کړی دی چې اسلامي امارت موږ په رسمیت باندې وپېژندلو، نو اوس دوی پوهېږي چې ته خو زموږ ټولې ګټې په خطر کې ولیدلې. نن د لوی افغانستان د جوړېدو هم امکانات پیدا کېږي او په د نړیواله سطح باندې اسلامي امارت نه یو طاقت او قوت جوړیږي. نو په دې خاطر باندې دوی هلې ځلې خپل هلې ځلې توندې کړي دي چې سره کم ته په اسلامي امارت باندې فشار راولي. مګر زه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې د خپل مظلوم ملت شاته ودرېږي، او هر یو چې په خارج په اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا او په خلیجي ملکونو کې اوسېږي، او هر یو خپل تنخواه ولري، نو په لوی افغانستان کې د خپل کور څخه شروع، د خپل کلي څخه شروع، د خپل علاقهدارۍ څخه شروع، د خپل ولسوالۍ څخه شروع، د خپل ولایت څخه شروع، تر څو د لوی افغانستان په ټوله جغرافیه کې هیڅوک چاته محتاج پاتې نشي، تر څو پورې موږ د پنجابي انګریزانو، تورمخو انګریزانو او د ایرانی اخوندانو د ناوړه چلن په خپ نره او په میړانه سره مقابله وکړو او خپل مظلوم ملت د موجوده ټولو مشکلاتو څخه ورته نجات ورکړو، تر څو پورې چې اسلامي امارت په خپل خپو باندې ودیدلو. نو ان شاء الله زمونږ شاته به ټول نړۍ ودرېږي، ځکه چې د پنجاب دوه مخی سیاست ټول دنیا ته معلوم دی، یا د اخوندي دوه مخی سیاست چې د عراق سره جنگ او اسرائیل ته مستقیما ورسره همکاري کوله، او اخر په هغه اسرائیل په د باندې حمله وکړه. نو نن به د خپل د حمله په بدل کې په لوی افغانستان په ډیر بې رحمۍ سره د هغوی نه هغه څه د جوب پیسې دي هغه هم ورنه اخلي، هغه سامان ورنه هم اخلي، او په ډیر بې عزتۍ سره افغانستان ته ستنوي. نو زه د لوی افغانستان په ټول ملت باندې غږ کوم، د لوی افغانستان د تلویزیون د شیشې نه، چې خپل ملت په خپل خپو باندې موږ او تاسو خپل باید ودرو. ان شاء الله نن سبا د اسلامي امارت به لا مضبوطیږي او د پنجابي ریاست څخه به موږ خپل خاوره بیرته اخلو، لوی افغانستان به هم جوړیږي، خو بیا به د ګلخانانو ته هیڅ هم پاتې نه وي. دا زما یو لنډ پیغام. ډاکټر صاحب نړۍ مننه، ژوندی اوس ډېر ښه نظرم له کتونکو سره شریک کو. دغه MHN په غږ مو برکت او امارت ته د هم خدای هدایت وکړي. مننه MHN وروره، ځکه دا همیشه دا زموږ د یوټیوب کتونکی دی، نو یوټیوب کې دا ګوري. زموږ پروګرام خو دغه فیسبوک باندې هم شته. ملګرو
زمونږ د لوی افغانستان په نوم باندې یو چینل موږ نوی جوړ کړی دی، دغه لوی افغانستان چینل دی LA TV 40 د لوی افغانستان چینل. ځکه هغه LATV وو نو بیا ما ورسره دغه 40 ولیکو، لکه دې خاطر باندې چې لږ بل یوازې LATV باندې نه پرېښوستو. نو LATV دغه زمونږ د لوی افغانستان چینل دی، دغه در سره سبسکرایب کړئ او دغه زمونږ په فیسبوک باندې دغه پاڼه ده. فلحال موږ نشو ترې ځکه چې په فیسبوک کې چې کله LATV 40 د دوه میاشتو چې تېرې شي بیا هغې نه بیا اجازه راکوي چې موږ د هماغه پاڼې نه لاړ شو. هغې دپاره ما یوه پاڼه جوړ کړې ده، نو هغې نه به بیا انشاءالله تعالی په راتلونکي کې راځو. نو ملګرو دغه زمونږ دغه د فیسبوک پاڼه او ورسره په څنګ کې دغه پاڼه د سره سبسکرایب کړئ د یوټیوب کوم چینل چې دی. نو ډاکټر صاحب که تاسو سره نور څه نه وي نو بیا به پروګرام راټول کړو، بیا به انشاءالله تعالی سبا ته راځو بلې موضوع سره. زه نور څه نه لرم، فقط همدغه یو پیغام دی زما ټولو افغانانو او خصوصا پښتنو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې د لوی افغانستان د شیشې غږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تر هر کور او تر خصوصا تر هر ځوانه ورسوي. دا زما یو خاص پیغام دی د خپلو ټولو افغانانو او پښتنو ورونو او خویندو څخه. مننه ډاکټر صاحب. نو ملګرو تر بل پروګرام پورې په لوی الله سپارم، خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ. تر بیا د الله په امان.